د نیویارک ټایم سکویر دی. د دې نوم مو خامخا اورېدلی دی. دا د ورځې په لمر باندې رڼا وي او د شپې له خوا نه تر سهاره پورې په دې رڼا چراغونو او په دې لوی سکرینونو باندې روښانه وي. دا د خلکو هجوم ګورئ، دا مازدیګر په دې خلکو باندې ښایسته دی. خلک وایي مازدیګر کې دیدنونه کېږي، دلته 40 ساعته دیدنونه کېږي. خلک راځي دلته کینی عکسونه اخلي او دا د هر سیلاني کې معلومیږي چې دا ټایم سکویر ته تللی. دا ښایسته اعلانونه تاسې ګورئ، دا سکرینونه دا لوی دا ټول تجارتي اعلانونه دي چې هم ښار یې ښایسته کړی دی، ښار ته خاص ښکلا وربښلې ده او هم د امریکا لپاره یو ډیر لوی عاید دی. دلته مختلفې شوګانې وي، څوک سندرې وایي، ځینو داسې روباټان ځان نه جوړ کړي دي او خلکو ته نندارې ښکاره کوي. ګوره موږ ته لاس ښوروي. د امریکا پایتخت واشنګټن ډي سي دی، خو تر واشنګټن ډي سي نیویارک ټایم سکویر ډیر ښکلی دی. د امریکا ټول ښایست په همدې روښانه ښار باندې برابر دی. خوشحاله اوسئ.